پوهان وایي میږی د خوب کولو عادت نه لري. میږی خپل په ټول ژوند کې د څو شیبو لپاره هم نه ویده کیږي، او میږی چې کله د ستړیا احساس وکړي نو د څو شیبو لپاره درېږي تر څو ستړیا یې ورکه شي، او دا کار هم دی په 40 ساعته کې د څو دقیقو دپاره کوي، نور ټول وخت خپل په کار اخته وي. او د میږي په اړه بله جالبه دا ده چې میږی خپل په وجود کې غوږونه او سږي نه لري. د ساه اخیستلو لپاره دوی خپل پر بدنو باندې کوچني سوري لري چې ساه د هماغه لارې څخه اخلي، او د همدې کوچنیو سوریو د لارې غږونه هم اوري، یعنې په دې کوچنیو سوریو اورېدل هم کولی شي. او د میږي په اړه بله جالبه خبره دا ده چې د نړۍ ټول میږیان د نړۍ د ټولو انسانانو په اندازه وزن لري. یعنې په نړۍ کې چې څومره انسانان دي، که موږ ته انسانان وتلو نو میږیان هم په همدې اندازه راځي. یعنې که اټکل ورته وکړو په نړۍ کې د یوه انسان پر سر 1 میلیون میږیان رسیږي. پوهېږئ ماشومان څومره چاکلیټ خوښوي؟ ځینې خلک خو وایي چې د ماشومانو هیلې او ارزوګانې چاکلیټ دي. ډاکټران وایي په چاکلیټ کې داسې هورمون هم شته چې د انسان مغزو ته ګټه کوي او ستړیا له منځه وړي. خو سپیان بیا د چاکلیټ سره دومره حساسیت لري چې ان په خوړلو سره یې سپی تر مرګه رسولی شي. سپي ته که لږ اندازه چاکلیټ ورکړي کیدای شي پر بدن یې ډېر بد تاثیر وکړي، خو که تاسې ډېر اندازه چاکلیټ سپي ته ورکړي کیدای شي تر مرګه یې ورسوي. دا ځکه چې د سپي بدن د چاکلیټو سره ډېر سخت حساسیت لري. ځینې خلک ویرونکي فلمونه نشي کتلی، خو ځینې خلک یې بې په شوق ګوري. دا د انسان په ذوق پورې اړه لري. خو تاسې پوهېږئ د ویرونکو فلمونو لیدل بدن ته ځینې ګټې لري او ځینې تاوانونه. راسئ لومړی یې ګټې درته ووایم. د ویرونکو فلمونو لیدل په بدن کې د وینې د سپینو حجراتو د زیاتوب سبب کیږي، او پر دې سربیره د بدن د معافیت سیستم پیاوړی کوي، یعنې ستاسې بدن د ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې غښتلی کوي. پر دې سربیره د ویرونکو فلمونو کتل ستاسې په بدن کې دومره کالوري سوځي لکه نیم ساعت چې پر پښو مزل وکړئ. پر پښو ګرځېدل د بدن لپاره خوندور ورزش دی، خو که تاسې یو ویرونکی فلم وګورئ ستاسې دومره کالوري سوځي لکه څومره چې تاسې نیم ساعت پر پښو ګرځئ. خو بل خوا بیا همدا ویرونکي فلمونه د بدن لپاره مضر هم تمامېدلی شي. که تاسې رواني یا عصبي ستونزې لرئ نو په هیڅ صورت ویرونکي فلمونه مه ګورئ، کیدای شي ستاسې پر اعصابو دا بده اغېزه وکړي. الحیات کمپیوټر او وای فای شرکت، ادرس جامع عمر شاته، کندهار موبایل سنټر، 2 منزل، 44 او 45 نمبر دکان.